د چارسدي په سردریاب سیمه کې د کابل د سیند په غاړه د ډریګن بوټ فیسټیوال په نوم د کشتو ځغلولو سیالۍ ترسره شوې دي. دغه سیالۍ په پیښور کې د چاینا وینډو له لوري د پاک چین ملګرتیا د 15 کلیزې په مناسبت سره راجوړې کړې شوې وي. د کشتو ځغلولو په سیالۍ کې د خیبر پښتونخوا پولیسو او چارسدي ګډې لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. سپورتس رائټر اسوسییشن دویم او د پیښور های کورټ لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. د غونډې میلمه د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ لپاره د اعلی وزیر مرستیال ملک عادل اقبال وو. په سیالیو کې له سلو زیات څخه کشتۍ چلوونکو ګډون کړی وو چې پکې ښځینه لوبغاړې هم شاملې وې. د پروګرام په پای کې بریالو لوبډلو ته ټرافۍ، میډلونه او نغدي جایزې ورکړې شوې دي. په دې موقع ملک عادل اقبال ویلي د ډریګن بوټ فیسټیوال په څیر پروګرامونه د صوبې مثبت انځور نړۍ ته وړاندې کوي او د سیلګرۍ د ودې سبب ګرځي.